سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو دا طریقه در وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې بې نومه فېسبوک ايډي جوړه کړو. نو دوستانو، هر څه نه مخکې تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دوستانو، که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست او تاسو تراوسه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو په دې سره خط باندې کلیک کړئ. دوستانو، دا سبسکرایب لیکل شوی په دې سره خط باندې کلیک وکړئ او دوستانو په خوا کې کوم بیل یا د ګنټې نشان چې راوځي په دې باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک کړئ دوستانو، تر څو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. او دوستانو، ویډیو در سره لازمي لایک کړئ، د ویډیو لایک کول ضروري دی، باید ویډیو تاسو لایک کړئ، د ویډیو لایک کول ضروري دي. نو را درومو دوستانو، ویډیو شروع کوو چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې بې نومه فېسبوک اکاونټ جوړ کړو یا بې نومه فېسبوک ايډي جوړه کړو. دوستانو، نو دوستانو، هر څه نه مخکې به تاسو خپله فېسبوک ايډي ور خلاصه کړئ. مثلا که تاسو د فېسبوک ايډي نوم چینج کوئ یا نوی فېسبوک اکاونټ جوړوئ، نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې بې نومه فېسبوک ايډي جوړه کړئ. نو زه اوس د دې ايډي نوم چینج کوم، د دې ايډي نوم چینج کوم د کرکټ نړۍ دا چې دی بې نومه کوم. نړۍ کرکټ په نامه دا ايډي چې دا نوم چې دی بې نومه کوم او دی به بیا هیڅ نوم نه وي. نو دوستانو، تاسو به لاندې راشئ، لاندې به دلته په سیټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ. په سیټینګ چې کله کلیک وکړئ، دلته به لیکلي پرسونل انفارمیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو دلته لیکلي چې نیم لاندې لیکلي چې نړۍ کرکټ، دلته تاسو په ایډیټ باندې کلیک وکړئ. چې کله مو ایډیټ باندې دلته لیکلي دي چې نړۍ کرکټ، دلته لیکلي چې فرست نیم، دلته لیکلي لاست نیم. نو دوستانو، تاسو به دلته یو نه ښکاره کېدونکی سټیګر ورکړئ. دوستانو، تاسو به اوس پوښتنه تاسو سره پیدا شي چې نه ښکاره کېدونکی سټیګر څه شی دی او موږ دا له کوم ځایه ترلاسه کولی شو. مثلا نه ښکاره کېدونکی سټیګر بیا دلته موږ ورکړو، نو دا سټیګر بیا موږ له کوم ځای څخه پیدا کولی شو. نو د ویډیو په اخر کې تاسو دا طریقه در ښیم چې نه ښکاره کېدونکی سټیګر له کوم ځای تاسو پیدا کولی شئ. نو بیا به سټیګر به تاسو کاپي کړئ او کله چې کاپي کړئ دلته بیا پیسټ کړئ او دلته بیا هم پیسټ کړئ. نو چې کله په دواړو ځایونو کې پیسټ کړئ، دلته بیا راشئ په ریویو چینج باندې به تاسو کلیک کړئ. لاندې ریویو چینج دوستانو، کله چې په ریویو چینج باندې دلته به تاسو خپل پاسورډ ورکړئ چې هر یو پاسورډ تاسو ورکړه. ستاسو ايډي خپل پاسورډ غواړي، دلته به خپل پاسورډ ورکړئ دوستانو. او دوستانو، کله مو چې خپل پاسورډ ورکړل، هغې وروسته تاسو پر سیو چینج باندې به کلیک وکړئ. دوستانو، کله چې سیو چینج باندې کلیک وکړو، لږ صبر ورته کوو. ګورئ دوستانو، زموږ کومه ايډي چې وه هغه بې نومه شوه. ګورئ تاسو ته زه اوس در وښیم. ګوره اوس را درومه هماغه ايډي، ګورئ کرکټ نړۍ په نامه ده. ګورئ دوستانو، تاسو وینئ دا به زه اوس ریفریش کړم، تاسو ته به ښکاري. ګورئ دلته یې نوم کرکټ نړۍ ده، زه به اوس دا ریفریش کړم او دا به چې دی بې نومه ايډي ته واوړي. نو ګورئ دوستانو، هغه زموږ کومه ايډي چې وه هغه بې نومه ايډي ته ووختله او اوس چې دی هر څوک چې زموږ دا ايډي ګوري نو دا به بې نومه ايډي وي. نو اوس دوستانو، دا طریقه در ښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې هغه نه ښکاره کېدونکی سټیګر پیدا کړو. هغه سټیګر به تاسو بیا ځان لپاره کاپي کړئ. نو دوستانو، تاسو به راشئ فېسبوک په سرچ کې به ولیکئ چې میراج خان ټیکنیکل. کله چې په سرچ کې میراج خان ټیکنیکل ولیکل، دا به سرچ کوئ دوستانو. دغه لومړی کوم پیج در راوځي، دغه پیج دوستانو تاسو ته راوځي، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړو، لومړی به تاسو دا پیج ځان سره لایک کړئ. له پیج لایک کولو وروسته به تاسو لاندې راشئ. لاندې به ما تازه پوسټ کړی وي، نوی پوسټ مې کړی وي چې د نه ښکاره کېدونکي سټیګر کاپي. نو تاسو به دې ځای ته راشئ او نه ښکاره کېدونکی سټیګر به ځان لپاره په اسانۍ سره کاپي کړئ. او دوستانو، که چېرته دا پیج تاسو پیدا نه کړو، نو په ډسکرپشن کې به ما دغه پیج لینک پرېښي، یا له لارې تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې دې پیج ته لاسرسی پیدا کړئ. دې پیج ته به راشئ، ما به تازه پوسټ کړی وي چې نه ښکاره کېدونکی سټیګر له دې ځایه کاپي کړئ. یا هم موږ ته میسیج وکړئ، په دې پیج ته میسیج وکړئ. چې کله مو میسیج وکړو، نو دوستانو تاسو ته به نه ښکاره کېدونکی سټیګر موږ در ولېږو. تاسو بیا په اسانۍ سره هماغه نه ښکاره کېدونکی سټیګر کاپي کړئ او هلته بیا کاپي پیسټ کړئ. نو چې کله مو پیسټ کړئ، بیا به هغې نه وروسته په ریویو چینج باندې کلیک کړئ، بیا به په چینج باندې کلیک وکړئ. نو ستاسو ايډي چې یا فېسبوک ايډي چې ده هغه به بې نومه شي. او تاسو که نوی اکاونټ جوړوئ، هلته په فرست نیم او لاست نیم کې همدغه نه ښکاره کېدونکی سټیګر پیسټ کړئ، یعنې کاپي کړئ، بیا هلته پیسټ کړئ. همدارنګه یوه نوې داسې ايډي به جوړه کړئ چې هغه بې نومه وي او هغه به هیڅ نوم نه وي. نو دوستانو، په دې هیله چې دغه ویډیو مو را سره خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي وي، حتما یې در سره لایک او شیر کړئ. میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتما سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.